ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پخواني ولسمشر مرستیال یونس قانوني ویلي چې د سولې بریا لپاره باید د مذاکراتو شکل ته تغییر ورکړل شي. نوموړي ویلي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د روانو مذاکراتو شکل باید بدل شي او دغه راز د خلکو ته چې په کې د ګډون زمینه برابر شي. د غور او هرات لویه لار له نږدې شلو ورځو بنده شو وروسته بیرته خلاصه شوه. دغه لار د دې لپاره بنده وه چې په اوږدو کې د حکومتي ځواکونو عملیات روان وو او چارواکو ادعا کوله چې طالبانو دغې سیمې کې د عملیاتو پر ضد ماینونه خښ کړي دي. امریکا وايي خلیزات هڅه کوي افغان سولې ته نړیوال ملاتړ راجلب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزات هڅه کوي په افغانستان کې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. او د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی رئیس د افغانستان لپاره د ناټو له ملکي استازي سټیفانو پونتیکورو سره کتلي دي. په دغه کتنه کې دواړو لوري د سولې پر مذاکراتو خبرې وکړي او په افغانستان کې د دایمي سولې د راتلو لپاره نړیوالې ټولنې پر رول ټینګار وکړ.